د پېښور تاریخي قهوه له دې قهوې نیولې تر نورو سوداګرۍ دلته هر څه په افغان سوداګرو ولاړ دي. دی وایي که افغان سوداګر ولاړ سي ان د ده همدا چای به هم همداسې پاته نسي. کارې سړی خو ټوله وړه کاوه راکاو چوټه کاوه چوټه کاوه دی او اصل کې چې خو زموږ ټول لکه کاروبار د افغانستان سره روان دی. دا تاجران دي ټول بزنس د هغوی دلته دی هلته سره لکه داسې افغان مارکېټ شو دلته به دې په افغانیانو په نوم یادېږي نو ټول کاروبار د دوی په دغه افغان مارکېټ کې د هغوی چلېږي دي. داسې مخکې شو د خیبر بازار کې ټول قالینو کار دی د هغوی کاروبار دی بزنس دی داسې خوا کې موږ سره چترالي بازار دی دا ټول کاروبار د هغوی روان دی دلته خو موږ کاروبار د دې نورو خلکو دومره کاروبار نشته دی. اصل کې بزنس د ټول د هغوی دی نو ډېر اثرات په کار باندې پرېوځي دې سره. د کیسهخانۍ یو افغان هټیوال دی وایي تر 4 لسیزې زیات ژوند یې په پېښور کې کړی او 28 کاله یې په همدې هټۍ کې تېر کړي دي. دی وایي هر ځل چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو خبر راځي نو کاروبار یې تر نیمایي لا زیات کمیږي. دا کاروبار خو تقریبا د څلورمه پنځمه میاشت چې هغه اوازه راشي نو مطلب دا دی چې بیا 100% کې 75% کار خراب دي 25% کاروبار بیا هغه مطلب دا چې نسخان باندې خو موږ دلته روزګارونه دي بیا خو پرېښودی هم نشو که نه کم از کم زما د 20-30 کال نه دا دوکان دی دا روزګار کوم دلته که نه نو دې سره مطلب دا چې ډېره سنجیده هغه پکار ده چې دې سره داسې زده کېږي که نه مطلب زما روزګار دی ما خلکو باندې پیشي زما باندې خلکو دي داسې عمر دی زندګي ده که نه زموږ ټول عمر دلته وشو نو داسې په یو ځل باندې مطلب دا دی چې یو هم نه دغه کېږي که نه ځکه چې دا ډېره سخته پرېوځي دواړو ملکونو ته دې اثرات پرېوځي. دغه پاکستانی سوداګر د کیسهخانۍ بازار د سوداګرو مشر دی. دی وایي په یاد بازار کې اکثریت سوداګر افغانان دي او که د پاکستان حکومت د دوی د ایستلو پرېکړه عملي کړي نو سوداګري به یې په ټپه ودرېږي. موږ تجویز څونه پرې ورکړي اوس مې ته د حکومت ته دا پکار لږ سوچ وکړي دا خلک دا لاړې دي پېښور نه خلک لاړې ټول ښار خالي شي دا خلک کاروبار کوي خلک کاروبار لین دین کوي نور ښاریانو نه دونه کاروبار خو څوک نه کوي نه څونه سامانونه علي دا خلک غریب راځي یو ځای د بل د ځای دا کاروبار دی خلک پېښور نه خوښ شوی دی د خلکو خامخا کاروبار کم ټول کاروبار ته موږ ویلی دي ټول کاروبار دی خلکو لاس کې دا غټ غټ کاروبار ټول افغان لاس کې ده دا خلک لاړ شي کاروبار متاثر شي دا حکومت د کاروبار بالکل ډاون شي دا اوس وی بازارونه دی اواده راغلی ده کاروبار بالکل ډاون دی پېښور کې. په پاکستان کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو عملیات په بیل بیل وختونو کې پیل شوي خو په دې وروستیو کې یې دغه عملیات تر بل هر وخت زیات شوي دي. ګڼ افغان سوداګر لا هم وایي په لږ وخت کې خپل کاروبار نه وړلی او نه هم ختمولی سي.